سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به وئ. زه محمود سعید یم، دا د یو ځل بیا له هنډبوک جرمني څخه ستاسو په خدمت کې یم. نن زموږ موضوع ده روغتیایي بیمې. په جرمني کې روغتیایي بیمې څه ډول دي؟ هیله ده دا ویډیو له دوستانو سره هم شریکه کړئ او نور دوستان مو هم راوغواړئ چې زموږ سره ملګري شي او له دې معلوماتو برخمن شي. په جرمني کې روغتیایي بیمې عموما په دوه ډوله دي، چې یو شخصي او بل دولتي بیمې دي. او ښایي چې خبر به یاست له 2009 کال را په دې خوا په جرمني کې روغتیایي بیمه د ټولو لپاره جبري ده، یعنې هر څوک که د لږ وخت دپاره وي یا زیات وخت دپاره وي هغوی باید روغتیایي بیمه ولري. د دغې دوه ډوله دولتي او شخصي روغتیایي بیمو له ډلې شاوخوا 100 شرکتونه په جرمني کې کار کوي. نو تاسو کولی شئ له دې ډلې یو د خپل ځان دپاره خوښ کړئ. البته پام وي چې دولتي بیمه د هغو کسانو لپاره ده چې عاید یې کم وي. یو ټاکلی حج ده چې په 2018 کال کې له 4200 شاوخوا یورو څخه که د چا معاش میاشتنی زیات وي هغوی کولی شي بیا شخصي بیمه هم د ځان دپاره وټاکي، خو که کم وي یا د دولت څخه مرسته اخلي هغوی عموما باید په دولتي یا جبري بیمو کې ګډون وکړي، هغو شرکتو سره قرارداد ولري. خو د شخصي بیمې شرکتونه چې دي د هغوی دپاره بیا ځینې محدودیتونه دي چې هر څوک نشي کولی هغو بیمو کې ګډون وکړي. په دولتي بیمه کې چې کله تاسو ګډون کوئ ډېر خلک د دې ګډونوال برخوال دي، نو بیا که تاسو له دولت سره له سوسیال یا جاب سنټر څخه پیسې اخلئ هغوی ستاسو پیسې ورکوي، خو که چیرې څوک کار کوي نو د دوی پیسې د دوی له معاش څخه ګرځول کیږي. څوک کار کوي د معاش تقریبا 14.8% پیسې د دوی بیمې ته ځي، چې له دې جملې څخه 7.3% باید تاسو خپله ورکړئ یا تاسو د معاش نه ځي، او نور اضافه چې دي هغه تاسو هغه د دفتر یا شرکت یا رئیس یا هر څوک چې دي هغوی ورکوي. خو په شخصي بیمو کې چې دی هغلته بیا د پیسې له معاش سره اړه نه لري، هغلته بیا د تاسو حالت ګوري چې عمر مو څومره دی، کومې ناروغۍ لرئ، او ممکن په آینده کې دوی سنجوي چې څومره لګښت په تاسو راځي، بیا نظر هغو ته تاسو هغه محاسبه کوي، بیا پیسې ټاکي چې ممکن د 20-50 یورو نه تر 80 یورو یا زیاتې وي. نو که چیرې تاسو غواړئ چې د ځان دپاره د بیمې یو شرکت غوره کړئ، که شخصي وي که دولتي وي، یو ویب سایټ دی چې زموږ په خپل ویب سایټ هنډبوک جرمني کې د دې لینک موندلی شئ، کولی شئ دغه ویب سایټ ته ورشئ، چک 24 دې ته ورشئ. په دې کې د هر ډول بیمې پاڼې شته، د پرتله کولو جدا جدا پاڼې دي، هلته ورشئ. تاسو کولی شئ چې وګورئ چې دولتي شرکت د تاسو لپاره ښه دی، په دولتي بیمو کې کومه یوه ارزانه ده، کومه یوه ځان لپاره غوره کړئ. او که شخصي غوره کوئ وګورئ چې کومه یوه ارزانه ده، کومه یوه ښه امکانات و شرایط لري، نو په دغه ویب سایټ کې دا ټول معلومات موندلی شئ. که څوک غواړي چې نوي دلته راغلي وي، غواړي چې ځان ثبت کړي، هغه کسان چې د مهاجر په ډول راځي هغوی دولت ورته یو پاڼه ورکوي، بیا دوی به هغه پاڼه وړي، هلته بیا په د بیمې په شرکتونو کې ثبتوي. خو که څوک غواړي چې آنلاین ځان ثبت کړي هغوی هم کولی شي. په همدغه ویب سایټ کې د اکثره بیمو شرکتونو نومونه شته، دوی کولی شي چې په آنلاین ډول هغوی ته خپل معلومات ولیږي او ځان ثبت کړي. بیا دوی دپاره یو کارت راځي، ممکن له دې پروسې سره به ټول بلد وي، او هغه کارت باید تاسو همیشه چې ډاکټر ته ځئ له ځان سره یې ولرئ. یو بل مهم شی چې دی چې ځینو دوستان ممکن خبر نه وي، هغه د کورنۍ د غړو بیمه ده. د کورنۍ د غړو په بیمه کې که څوک په دولتي بیمه کې وي، دولتي بیمه ولري، کولی شي خپل میرمن یا خاوند او یا بچیان له ځان سره په وړیا ډول بیمه کړي، او دا یو ډېر ښه امتیاز دی. هغه څوک چې په رسمي ډول یو بل سره واده کړی وي هغوی خپل د کورنۍ ټول غړي او د میرمنې یا خاوند په ګډون ټول بیمه کولی شي. یعنې که یو کس کار ولري او دولتي بیمه ولري، دا د نورو بیمه وړیا ده، دغونه د بیمې پیسې نه اخیستل کېږي. خو که چیرې څوک په د دولت څخه پیسې اخلي، له 2014 کال وروسته دا قانون لغوه شوی، هغوی نشي کولی چې بیا
په وړیا ډول نور د کورنۍ غړي بیمه کړي، یعنې د هغو پیسې باید ټولې دوی د هر کس پیسې باید بېلې بېلې ورکړل شي. ښه، او عمر یې مهم دی که د تاسو بچیان وي ممکن تر 18 کلنۍ پورې دوی وړیا بیمه شي، خو په خاص شرایطو کې بیا تر 25 کلنۍ هم د دوی څخه پیسې نه اخیستل کېږي. که چېرې دوی زده کړې کوي، که چېرې بېکاره وي او زده کړې یې ختمې شوي وي د 23 کلنۍ، او که زده کړو یې دوام لري مثلا اوسبیلډونګ وي یا پوهنتون وي، نو هغو تر 25 کلنۍ بیا د هغوی نه پیسې نه اخیستل کېږي، اما مور پلار سره په وړیا ډول بیمه دي. خو هغه کسان چې د کار وړتیا نه لري، ناروغ وي، دایمي ناروغي ولري یا مشکل ولري یا معیوب وي، هغوی د ټول عمر دپاره د خپل مور یا پلار یا د کورنۍ د بل غړي سره چې تړلي وي د هغو سره بیمه کېږي. او د معاش اندازه چې ده لږ اندازه، کله چې څوک د 450 یورو نه زیات معاش واخلي نو هغوی باید د بیمې پیسې د خپلو معاش څخه پرې کړي. که د هغو ټیټې وي ممکن چې بیا دولت ورسره مرسته وکړي. د بیمې شرکتونه چې دي اکثره وخت د درملو پیسې ورکوي. کله چې تاسو ډاکټر ته ځئ د هغو د فیس د ډاکټرانو ورکوي، همداسې نور دې ته ورته لګښتونه په غاړه اخلي. خو یو شی مو په یاد وي چې چیرې څوک د ښایست جراحي کوي د هغو پیسې نه ورکول کېږي، مثلا د عینکو پیسې نه ورکول کېږي، خو په خاص حالاتو کې ورکول کېږي. یا د غاښونو د ځینو خاصو درملنو پیسې نه ورکول کېږي، خو هغه هم په خاص حالاتو کې ورکول کېږي. هغه دا چې خاص حالات دا دي چې کولی شئ چې تاسو یو د ډالیو یوه کتابچه چې د هغه ځان دپاره پیدا کړئ. هغه د تاسو هر د بیمې شرکت چې د هغو ته ورشئ چې هغه بونس هفت یو کتابچه ده چې هغه دوی درکوي، بیا په هغې کې پوینټونه جمع کېږي. کله چې هر ځل تاسو ډاکټر ته ځئ هغوی درته امضا پکې کوي چې د غاښونو دغه مشکل و. بیا د کال په پای کې ممکن چې تاسو ته بیا د ځینو نورو مهمو لګښتونو پیسې هغه شرکت درکړي. او د عینکو په اړه هم خاص شرایط شته. یو شرط یې دا دی چې کسان چې د 18 کلونو یې عمر ټیټ وي د هغوی پیسې د عینکو که ورته ضرورت وي ډاکټر یې تجویز کړي. په اکثر دولتي شرکتو کې دوی لګښت پر غاړه اخلي، یعنې بیا ضرور نشته چې تاسو پیسې ورکړئ، ضرورت نه دی. او یا که چیرې د هغه سترګو د لینز اندازه، د عینکو د لینز اندازه له 6 څخه زیاته یا -6 مثبت 6 څخه زیاته وي، بیا ممکن چې د بیمې شرکتونه هغه پیسې د عینکو تاسو ته په غاړه واخلي. یا ځینې نور خاص شرایط هم شته چې باید خپله د هماغه شرکت کې چې کوم تاسو راجستر یې د هغو سره په اړیکه کې شئ خپل شرایط ورته ووایي. او د درملو پیسې، د دوا درملو پیسې دي، په دې خو ممکن اکثره کسان بلد وي چې هغه یو ګلابي رنګه نسخې دي چې هغې کې ډاکټر تاسو ته تجویز شوي درمل لیکي. 2 ډوله درمل دي، تجویز شوي او نه تجویز شوي. هغه چې دوی ډاکټر تاسو ته تجویز کوي یا توصیه کوي هغوی په ګلابي نسخو کې لیکي، هغه اړتیا نشته چې تاسو پیسې ورکړئ. او د ماشومانو د درملو پیسې هم تاسو نه ورکوئ. خو که هغه په آبي یا آسماني رنګه نسخو کې درته درمل لیکل شوي وي ممکن د هغو پیسې بیا خپله ورکړئ. او خو یو شی دی، مثلا ځینې کسان دایمي درملو ته ضرورت لري، مثلا حساسیت لري، دوی ضرورت لري چې هره میاشت کې ځان لپاره درمل واخلي. که چیرې د دغو درملو اندازه د تاسو د کلني عاید څخه له 2% څخه زیاته شوه نو بیا د بیمې شرکت مکلف دی چې هغه اضافي لګښت تاسو ته درکړي. او که چیرې څوک دایمي ناروغي ولري د هغوی لپاره بیا دا فیصدي چې ده د کلني عاید 1% ده، یعنې که د خپل کلنیو پیسو د عاید 1% تاسو په دوا مصرف کړئ نور پیسې که چیرې زیاتې کېږي هغه باید د بیمې شرکت درکړي. او هغه څوک چې د جاب سنټر یا سوسیال نه پیسې اخلي، که چیرې هغوی په کال کې 9 یورو 9.4 دقیقاً دا پیسې د دومره درمل واخلي په خپلو پیسو، نو بیا دغې نه که زیات پیسې ضرورت وي د دوای پر هغه بیا باید د بیمې شرکت ورکړي. خو که هغه څوک چې بیا دایمي ناروغي لري، ورته توصیه شوي وي د ډاکټر د خوا چې د عمر تر پایه باید دوا واخلي، د هغوی دپاره بیا دا مقدار 9.2 یورو دی. یعنې که چیرې تاسو 9.2 یورو مصرف کړئ د
د دې درمل واخلئ او بیا نور ته ضرورت وي په همغه کال کې بیا به د بیمې شرکت ته ځئ هغه پیسې باید هغوی ورکړي. د ارواپوهنې یا د اروايي درملنې پیسې هم شرکتونه ورکوي، د بیمې شرکتونه په غاړه اخلي. خو په دې کې یو شی دی چې توپیر لري، د هر شرکت شرایط توپیر لري. هغه ډاکټران ته یوازې ځینې شرکتونه دي چې یوازې هغه ډاکټران ته د تګ اجازه ورکوي چې د دوی سره ثبت و راجستر وي او دوی منلي وي. نورو کې ممکن چې بیا له ستونزو سره مخ شي، خو له مخکې باید ځان په دې وپوهوئ چې هغه شرکت او ډاکټر یو بل سره اړیکې لري که نه. بله موضوع د شرکت بدلولو ده. ممکن تاسو په هغه سایټ مې چې مخکې درته وښود په هغو کې وګورئ چې کوم شرکت د تاسو دپاره غوره دی. په دې اړه یو بل ویب سایټ هم شته چې تاسو کولی شئ د بیمې شرکت مو پکې پرتله کړئ. په دې کې ډېر زیات معلومات دي د شخصي بیمو په اړه، د دولتي بیمو په اړه. دلته درته ښکاري کرانکنکاسن سنټراله، دې سایټ ته به ورشئ. د غاښونو په اړه او د ډېر زیات معلومات، مؤثر روغتیایي معلومات مو چې څه پکار وي ټول دلته شته. کولی شئ دلته ورشئ او وګورئ چې مثلا تاسو کار کوئ 200 یا 300 یورو د میاشتې د بیمې لپاره ورکوئ. له ځان سره فکر کوئ چې دا زیاتې دي. هلته شرکتونه پرتله کړئ، ممکن تاسو وکړای شئ چې بل ارزانه شرکت ومومئ او خپل شرکت بدل کړئ. خو دا بدلول یوازې هغه وخت کېږي چې تاسو له دې شرکت سره 18 میاشتې تېرې کړي. دوستانو ډېر کمنټونه هم کړي، ډېر مننه. سلامونه مو هر کله راشئ. هیله ده چې دا ویډیو نور هم شریکه کړئ. هغه پوښتنې چې دلته اوس وخت کم دی متاسفانه چې زه ځواب نشم ورکولی، هغه به بیا په کمنټ کې یا په مسیج کې تاسو ته خامخا ځواب کړم. نو د 18 میاشتې یو نیم کال شرط مې ووی چې دا باید وي، دا باید خامخا د تاسو په یاد وي چې که د دې نه مو کم اخلی د بیمې له شرکت سره تېر شوی وي او غواړئ چې بدل یې کړئ، ممکن له ستونزو سره مخ شئ. که چیرې کوم د بیمې شرکت له تاسو سره مشکل پیدا کړي، مثلا پیسې مو ورکړي وي، یو شی چې په یاد مې وي که چیرې تاسو په شخصي بیمه ولرئ نو کله چې تاسو ډاکټر ته ځئ یا درمل اخلئ هغه پیسې باید خپله تحویل کړئ، بیا بیلونه د شخصي بیمې شرکت ته ولېږئ، بیا هغوی بیرته تاسو ته پیسې درکوي. که چیرې په دې حالت کې د ستونزې سره مخ شئ یا خو دولتي بیمه ولرئ، په کوم د درملو یا ډاکټر سره په ستونزه کې د ستونزې سره مخ شئ، نو کولی شئ چې یو ویب سایټ دی د ناروغانو د خپلواکې مشورې اداره ده، هغوی ته کولی شئ چې شکایت وکړئ. د هغو شمېره به زه درته ووایم، ممکن ورته زنګ ووایئ هره ورځ د سهار له 10 نه د ماښام تر 6 بجو پورې په 0800119922 په دې شمېره دوی ته زنګ ووهئ او دوی به ستاسو شکایت واوري، د حل کې به در سره مرسته وکړي. او یو شی بل ته مو چې باید پام وي چې ځینې ډاکټران د دولتي بیمې ناروغان نه مني. هغه څوک چې دولتي بیمه لري دوی نه مني، یوازې هغه کسانو سره دوی اړیکې لري او تداوي درملنه یې کوي چې هغه شخصي بیمه ولري. نو پام مو وي مخکې له دې چې ډاکټر ته ورشئ په دې ځان ډاډه کړئ چې هغه کس د دولتي بیمې درلودونکي هم بیمه کوي. نور مو که څه پوښتنې درلودې په دې اړه زموږ ویب سایټ ته راشئ. د هینډبوک جرمني ویب سایټ کې د بیمې په اړه ډېر معلومات شته. هلته د نه یوازې د روغتیایي بیمې په اړه، هلته د ټولنیزو بیمو په اړه هم زیات معلومات دي او همداشان د هغه بیمې چې د کور دپاره پکارېږي یا د ټکر او حادثو دپاره د هر شي په اړه په هینډبوک جرمن کې زیات معلومات موندلی شئ. هیله ده بیا هم زموږ سره واوسئ او دا ویډیو له نور دوستانو سره هم شریکه کړئ. خپل نظرونه او پیغامونه هم له موږ سره شریک کړئ. موږ به هڅه وکړو چې ستاسو ټولو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. بیا هم ډېره مننه. ښه ورځ، ښه وخت.